او د څه د وجه نه انسان له د قبر عذاب ورکېدی شي او دویمه کوم طریقه سړی استعمال کړي تر څو د قبر د عذاب نه ورباندې موږ بچ شو. دا خبره هڅه ده چې د قبر عذاب حق دی. د اهل سنت والجماعت دا مسلک هم دی. د اهل سنت والجماعت ډیر انتهایی زیات عقاید دي، تقریبا 115 عقاید هم تشریح کړي. یو پای کې دا چې د قبر عذاب شته. امامنا و سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه دغه باره کې هغه سورې مؤمن روایت مستدل کې ذکر کړي. صاحب د مشکات هم په دې باره مستقل باب ذکر کړی دی چې باب اثبات عذاب القبر. کوم انسانان چې دین منکر دي هغه قمقل دي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه مني. دوی اعتراضونه داري چې دا دربار پکې موږ نه ورو. دوی اعتراضونه داري چې دا قبر کې وسعت راځي نو دا قبرستان به کوم ځای له رسیږي. خو ځای په ځای به محدثین دغه جوابات کوي. امام رسول الله کې فرمایي چې د قبر عذاب د روح او بدن دواړو لري. خو چې کله عذاب دی بدن لور کوي د روح سره تعلق دی نو بس دومره ځای پورې ته ایمان لره نور مسله رب العالمین لسپاره. او د ریموټ نتیجه اوس تاسو سره معلومه ده، سړی په یو ځای کې ناسي او شی په بل ځای کې چې بټن وي اق ځای کې ور باندې اثر کیدی شي. الغرض معنا د قبر عذاب روح او بدن دواړو لري. چا جسد مثالی ذکر کړي بل ذکر کړي دا غنه بنا بر هر تقدیر امدا امام علوسی رحمه الله کې فرمایي چې د ایمان بالغیب دی. خو لیکن د قبر عذاب چې انسان لور کې دی شغه څه د وجنه یو سړی ته شمیته ځنه ځان نه ساتي. حدیث کې راځي چې استنزه من البول فإن عمت عذاب القبر منه، ته شمیته ځنه ځان ساتي ځکه د قبر عذاب په دې د وجنه راځي. د قشان انسان شیطانی کې مسلمانانو مابین کې شرک چې کله سړی کوي او دې سره د مانځه پابندي نه کوي، زکات نه ور کوي او د مور پلار نه فرمانی کوي، قول کوي لیکن عمل ور باندې به نه کوي، زنا کوي، کوم یو انسان چې عمل د قوم لوط کوي، هغه انسانان چې هغه به زی ټیکسونه د خلکو نه اخلي، صحابه له کنزل کوي، په قبرستان کې میتیږي کوي، د روزه ماته ټیم نه مخکې روزه ماتي او د هغې سره سره په دې خوا کې بعضې وخت کې یو زنانه د هغه خاوند دی طلاقه کي، بچی چونکې دې خاوند دی لیکن دا هغه دپاره زور ورکوي او دا خبره وکړي چې بس ټیم پوره شوی دی او هلک په ماشومان په دې شودو باندې اکتفا کوي. دې له ویل کېږي اسباب د عذاب قبر. د بچ کېدو دپاره بیا ډېر علاجونه دي. سړی به طور مثال حدیث کې راځي د سورة ملک لولي دغه شان شهادت محمد رسول الله فرمایي سړی چې شهید کېږي د هغه لپاره هغه شپږ مډالونه ذکر کړي دي. یو پکې دا چې د قبر عذاب به دوی الله نه ورکوي. صحابو دا خبره وکړه چې دا ولې وی بس چې په دې دنیا کې د انسان د خپل سینې د دشمن د مرمۍ او د تور نیولې ده. د مسلمانانو جنازه چې در باندې وشي د جمعې په شپه باندې چې ته مړ شې روح چې ووتو بس خبره په همدغې کې ده. هغه د صبح صادق نه شروع کېږي تر هغه مازدیګر پورې. دې وجه نه زموږ اسلام موږ دا خبره ذکر کوي چې کله انسان مړ شي بس متصل د هغې دفن دی. انتظارونه مه کوئ. صحابو به دا خبره کوله موږ چې مړ شو متصل به موږ دفن کوئ. داسې مور پلار نه دا بچي چې دی هغه حج وکړي، کوی ورنه وباسي، صدقې ورکړي. د مسلمانانو جنازات 40 کسان 80 کسان چې کله موحدین او په مؤمن انسان باندې جنازه وکړه الله عزوجل به د انسان له ګناهونو ټول معاف کړي. خو به دې شرط مانی چې شرک نه کړي. نو بنا بر هر تقدیر د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د قبر عذاب شری کوم انسانان چې دنه منکر دي جماعت المسلمین وغیرہ چې ځان لوي هغه خبره ده غلطه ده. دویمه مسله دا وي چې زنانه د مخ چې عورت دی کنه دی. یو ملګری سوال کړی دی. دا مسله د علماء په مابین کې اختلافي ده. چا دا خبره ذکر کړې ده چې د مخ عورت دی د لپاره به استدلال کړی د ابو داود په غروایت کې چې اسماء رضی الله عنها فرمایي چې کله زنانه بالغه شي نو هغه خلک هغه استدلال د شي کړی دی چې کله زنانه بالغه شوله نو بیا به ارڅ پټي مگر دا او دا و مخ عورت نه لري. لیکن کم خلک چې عورت بولی دی هغه لپاره مستدل دار وي په دې کې خالد ابن دریک دی واغه د عائشه رضی الله سره اتصال نه دراغلی. اگر کنه نواب شید حسن خان هغه خبره متصل ثابته کړې ده. او کله دا خبره ذکر کوي چې دا قبل الحجاب ده او کله دا خبره ذکر کوي چې دا په هغه ټیم کې فتنه نه خو بنا بر هر تقدیر. شیخ عبدالسلام رحمه الله په درس کې موږ دا خبره ذکر کوله چې دا عورت دی ځکه فتنه دي چې نه جوړیږي او دا کیږي او غروایتونه استدلالات کوله چې عبد الله ابن مسعود به دا خبره ذکر کوله څادر په سر باندې راواچو چې دا او دا معنی وسترګو دا دوه ګوتې دا عورت نه لري. خو لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارک ډیر د احادیث ته چې علما وغیرہ جمع کړي دي چې دا عورت نه دی. لیکن دا مسله د علما په مابین کې معرکۃ الاراده په دې کې د علما یو لوی بحث راغلی دی بنا بر هر تقدیر. احادیث به علما په هغه جمع کړي د شپېتو نم زیات دی پای کې. ښه یو سړی به تور ښه د تعویض مسله د تعویض باره کې به دومره خبره ذکر کوو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عمل دانه دی. نه چې دا ترغیب ورکړی دی چې تاسو تعویضونه اچوئ دغه شان به د غاړو کې دې کوئ تاسو. بلکې ابن قیم رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده چې تعویض باب تفعیل دی. دې کې معنا د باب تفعول وکړه دم او دم جایز دی.
په هغه شرطونو باندې چې یو خو د عربي وي، په هغه شرطونو باندې چې ماستور دعاګانې پکې وي، او په هغه شرطونو باندې چې معنی معلومه وي. ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد 4 جلد کې، او شیخ عبدالسلام رحمه الله په خپل تفسیر 9 جلد کې، او امام قرطبي په خپل تفسیر اول جلد کې کنز العمال لسم کې، او دغه شان امام الوسی په لسم کې د باره کې اوږد بحث ذکر کړی دی. او کوم روایت چې ترمذی کې راغلي علماء په هغه باندې کلام کړی دی. نو لہذا دا اچول ماچول نشته، بلکې ماشوم ته دموا او سره د خپل ماشوم په خپل دمي. دا ډېر مطالبین د بل چا نشي کولای چې ما دم کو ما د څه کوم هغه څه ځکه حدیث کې راځي او زره کسان بغیر د حساب کتاب جنت لږ او د سره نور او زره او د اریو سره او زره هغه څلور کسان ذکر کړی دي چې نه چانه مطالبه دم کړی دا نه د قشانه هغه حیوان له په مخ باندې داغ ور کړی، په خپل باندې توکل کړی دی وغیرہ وغیرہ. نو خپل ماشوم په خپل دموات تعویذونه ماویزونه ورته وغیرہ دا غاړه کې اچو ما، بلکې دا کم انسانان چې مزي اچو یا کنجه کې منجه کې. ابن کثیر د سورې یوسف د روایت په تشریح کې لیکي چې عبد الله ابن مسعود او باقي صحابه کرام سره به کینچنه وي، هغه به ته کټ کول، او بیا به آیات په استدلال کې ذکر کوي چې اکثر خلک ایمان نه راوړي الا وهم مشرکون، مگر دوی رب العالمین سره برخداران جوړي. او زه تحقیق به فتح مجید هم دې باره کې کړی دی. کله چې به تور مثال جما پروژه کې وشي نو کفاره به دغه باره کې ده. خوراک چې وشي دغه باره کې به غدو میشتي مثلا نه راغلي، هغه صرف د جما په باره کې راغلي ده. نو معنا دا چې وسړی د رمضان کې ته جما وشوله، شریعت چې کوم کفاره ټاکل د هغه په هغه کې که خوراک ته وشو یا بل ته وشو یا بل دې وخت کې هغه دوه میشي به دې باندې چې قضا موضوع ځان لره. دا سوچونه مې ډېر دی ذهن لراځي او د قشانه د عبادت په خوان باندې عبادت کې مې خوان نشته. نو سوچ تعالی راځي چې وسوسه تر کې درې د وسوسې باره کې بکته درې خبره اول ځان سره هیڅ ساته. یو خو حدیث کې چې ځکه صریح ایمان دا ښکار ایمان دی چې دا وسوسې سړی له ولګي او الله عزوجل موږ په دې باندې نه رانشي، وجه دا ده چې دا زموږ په اختیار کې نشته دی. دویم عبد الله ابن عباس چې ویلي وځي چې مونږ کومه په دې مانځ کې وسوسه لګيږي، هغه دا خو يهود نه سواره مونږ يهود مونږ چې پای کې وسوسه نه. مقصد به دا نه چې سړی مونږ کې وسوسه دغه په دې باندې يهودي شو، د هغه سړی د وسوسې د ډکولو لپاره دا خبره وکړه. او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله له چویل موږ له وسوسې لګي وی خلک آباد کول راځي کندل نه راځي، کله وسوسه په دې وداسه کې ولګيږي چې دا د منځو کړه په مانځ کې ولګيږي، رکعاتو شو ونه شکر د زنانه په طلاق کې ولګيږي، خزه په طلاق کړي کني، کله د الله رضا په باره کې، کله قران کې د سوره بقره ورسنه ایتونه نازل شو چې کتاب سره الله په دې باندې حساب کې غټه خبره کوي پټوي کار کوي. صحابه دا خبرو کړی یا رسول الله موږ له وسوسې لګي دا به څه کیږي. نو الته امور اختیاري مراد عقیده. وسوسه کله ابلیس سره د کفر ورواچوي، کله د ګناه کبیره ورواچوي، کله د صغیره ورواچوي، کله د بدعت ورواچوي، کله د نور مباحات، کله د نور طریقو علاج سره. یو دا چې اعوذ بالله استعمال وا دا وایا، دویم د سوره حدید ابتدایي آیتونه وایا، او دریم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم دا وایا، څلورم امنت بالله وایا، پنځم د شوای چې الله عزوجل ما په دې باندې نشي نو د وسوسې کون کې انسان د وسوسه چې ورته کېدې شي هغه د پر لازمه خبره ده چې دا مقابله کې دا ورته تسلیمیږي نه. او دویمه خبره دا کړې ده چې اسما په عبادت کې خوند نشته، خوند یو کني موږ د خپل عبادت جاری ساتو، خو لیکن د عبادت د خوند لپاره 12 امور علماء لیکلي دا به خپل کو. یو دا موږ مخلوق له شکایت نه کوو چې کله انسان مخلوق له شکایت کې د دې لوی سزا دار شي د انسان د عبادت خوند ختمي کی. دویم د الله او د الله د رسول په خبره باندې خپل رضا مقدم کوه، و الا چې کوم انسان د الله او د رسول پر رضا باندې خپل رضا مقدم کی. یو اثر کې راځي داوود علیه السلام الله عز وجل ویلي وي د دې لوی سزا بده د عبادت خوند به نه. دریم داوه چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا، الله عز وجل بستا په عبادت کې خوند پیدا کی. څلورم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارچانه مهم ګڼه، یو په وینا کې دی یو ګور په عمل کې دی. ډیر انسانان یا دی ګمبت ته او داس موږ جانان دی او موږ داده، خو چې دغه احادیث راشي دا ټول دنیا دغه قربان کړه ته په شه بده خبره باندې چې الله بستا په عبادت کې خوند پیدا کی. خو چې کله معلومات شو ټکر راشي. پنځم حدیث مشکات کې راځي پردیس نه نظر بندوا. ابن قیم رحمه الله فرمایي چې انسان نظر غلط استعمالي دله په دې ځل کې سل مرزونه پیدا کیږي، یو دا چې عبادت خوند ورته الله علي. شپږم دا من حرام نه ځان ساته، ووم په ځان کې اخلاص پیدا کړه، څومره کارونه چې کوي فقط او فقط رب العالمین د پاره. او اتم یو موقوف روایت دی پروي د علي بن ابي طالب دا څلور عقاید ساته د توحید الله یو دی، اتباع سنت اخره نبی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی، تقدیر الله رب العزت لیکل کړی دی، او ایمان په قیامت. څلورم وې دا نه هم چې احمد ابن حرب فرمای امام زاهبی ته په شعر علامه النبلا کې نقل کړی دی، وې درې کارونه ما وکړه، درې کارونه الله عز وجل ما سره وکړه. یو مې دا بدن ملګری مې پرې خود الله نه کان ملګری راکړه، د خلکو رضا مې پرې خود الله په دې جوابانه حق جاری کی، د دنیا مسله مې پرې خود رب العالمین ټول توجه آخرت نه واړول، په عبادت کې مې خوندم پیدا شو. او لسم حسن بصری و چې ذکر د رب العالمین کوا، د قران تلاوت کوا، منځونه کوا.
یولسم عبد الله ابن عباس فرمایي د الله له دشمنانو سره دشمنی او دولسم د نظر کنټرول به زه نظر مې استعمال او الغرض د عبادت د خوند لپاره 12 امور مونږ ذکر کړه. اول مخلوق له شکایت مکوه، دویم خپل خواهش د الله او د رسول په خبره مقدم کوه، دریم رضیت بالله رب بندا وایا، څلورم رسول الله صلی الله علیه وسلم درچانه مهم ګاړه، پنځم د پردې زنانه نظر بندوه، شپږم د حرام او نزان ساته، وم اخلاص په ځان کې پیدا کا، اتم توحید او سنت او قیامت او تقدیر باندې ایمان لره، نهم نیکان ملګری انتخاب کا، لسم ذکر د رب العالمین کوا، یولسم د الله دشمنانو سره دشمنی کو، دولسم بغیر د پیدین یو ځای کې نظر بندوم با. خاده ملګری سوال کړي امام سړی د بتوري مثال د امام بشراغه ودریدو، امام دوه رکعات مونږ کړي د ورسنی دوه رکعاتو کې دا اور په شریک شو چې امام کله سلام وګرځي دا اوچت کړي شو دا بوز دا ډکې کبتش. په دې کې دوه قول علماء لیکلي دي. یو قول د احناف د ابو داود دی روایت نه استدلال کړی چې د قضا ټکی راغلی چونکه اول کې دنه ډک لاړو نو دا چې امام سلام وګرځو دا به اخر کې بیا ډک دوه رکعات کوي، یعنی سورۃ او فاتحه به دواړه وای. او بل طرف باندې بینو جمهور علما دي چې باغی کې الامام المحدث محمد ناصر الدین البانی رحمه الله په رواه الغلیل کې هغه ترجمه ورکړی دا غدا چې ابو داود کې د اتمام لغت هم راغلی ټکی هم راغلی د معنا دا شو امام چې کله دوه رکعات کړي په د ورسنی دوه رکعاتو کې سره ته شریک شوی داستا ډک شول چې کله به امام سلام وګرځي ته اوچت شوی نو په دې وخت کې دوه رکعات ته به تش کې دا قول راځي هم دی بنا بر قول د امام البانی رحمه الله. خا د زکات په رفو باندې دغه شان غریبانو د لپاره د قبرونو تختې او کفنونو پلان د زکات متعلق به دومره خبره ذکر کو چې اته مصرفونه الله عزوجل ذکر کړی دي اما قضا کې لګولې پکار دي. کله چې اته مصرفونه را پدې خوشي نو په دې وخت کې بیا لګول پکار نه دي. وجه داره کته چیرته بل فرض او تقدیر د مړي والا د لپاره قبر تخته ور باندې والی سبا دغه تخته په دې مالدار باندې کې خود له شونه به خو مصرف هغه نشو. او په دې کې به علماء اختلاف ذکر کړی دغه په دې ترتیب باندې چې سړی به زکات ورکړي د پیسو د جنس او د روپیو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مسله ډیره غوډه ذکر کړی دا خو چې کوم شی دی صاحب لا په ګټه باندې تمامي کی او اې دې سره دا وې کچیرته دی وسړي خور ده او غریب ده زکات ورکول شو کنه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې دې کې دوه اجر دي، یو اجر د صله رحمي دی او بل اجر د قشان د مصرف دی. نو کچیرته بل سړی غریبي او هغه ته زکات ورکړي یو اجر دی، خو کچیرته خور دی غریب دا یقیني هغه مصرف وو د زکات او زکات دی ورکړي دوه اجر پکې رااله. یو اجر په دې ترتیب باندې راغی چې په دې وخت کې رسول رحمي او پاله او بل اجر په دې وخت کې ترتیب راغی چې هغه مصرف قرض چې کړه دی وسړي وي خو لیکن نه راکې په دې کې زکات څه صورتحال دی. علماء دا خبره ذکر کړي چې دا قرض په دوه قسمه دی. یو د قرض چې په نامه دی قرضي او نور هیڅ شی منځ کې نشته نو په دې کې خو زکات نشته. دویم قول دار کده چې قرض چې ته کله طلب کې واغې تعالی درکې نو علماء لیکلي زکات به ورکې به پته کې اختیارمند دی. دغه د اصولین د کړه مخکې ته زکات ورکولې شو کله چې اصول کې به هم ته زکات ورکولې شي هغه چې هر وخت د اصول کې نو ټول حساب وکا دغه نور څه به تر هغه زکات ورکا. ام دې باندې اکتفا وکړو. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.